Bismillahirrahmanirrahim. Unit number 3, the KPK Board Biology, Class 9. की Unit number 3 Biodiversity chapter چې دی د هغې آغاز کوو. نو د ټول ناول خو دا پیج نو چې biodiversity وایي څه ده. What is biodiversity? So the biodiversity word come from the Greek word. The Greek word نه راغلی دی چې په هغې کې bio مطلب دی life، ژوند، زندگی، او diversity مطلب دی variation، مختلفوالی، differences. So biodiversity وایي the variety of life on earth at all levels. مختلفوالی د ژوند په دنیا کې په هر یو لیول باندې، هغه د جینز ټو ایکوسیستم، د جینز نه واله تر د ایکوسیستم پورې چې څومره هم ډیفرنسز دی د ژوند، هغې ته موږ وایو بایوډایورسټي. اوس when does biodiversity occur؟ اوس دا بایوډایورسټي کله کیږي؟ نو بایوډایورسټي چې دا هر ټایم هر ځای کې کیږي چې په کوم ځای کې لایف پاسبل وي، او دا به کانسټنټلی چې دی انوالو وي او انټریکشن کې به وي، او دا به خامخا په هر ځای کې کیږي. بایوډایورسټي ویریشنز چې دی دا به کیږي. بل کوېسچن دا رایز کیږي چې where can biodiversity be found؟ دا بایوډایورسټي به کوم ځای کې موږ ته پته لګي، کوم ځای به موږ معلومو ده. نو biodiversity can be found in a wide range of habitat. دا په مختلف رینج of habitat کوم ځای کې چې لایف دی، که هغه د ډیپسټ اوشن ولې نه دی، که د سمندر هغه ویغ کې ولې نه دی، یا د ماونټین هغه ټاپ کې ولې نه دی، په هغه ځایونو کې به هم چې دی دا ویریشن کیږي. ایون په اوربن ایریاز کې هم کیږي. بس بل کوېسچن دا دی چې who is involved in biodiversity؟ څوک انوالو دی په دې biodiversity کې؟ داسې څوک به وي که نه چې دا ویریشنز کوي. نو all living thing، ټول جاندار چې دی په دې کې انوالو دي، انسان پکې هم دی، او دا حصه ده د biodiversity. او هر یو چې دی، هر یو سپیشي چې دی هغه یو رول ادا کوي په پروټیکشن کې، په یا په کنزرویشن کې. مطلب د یو سپیشي په حفاظت کې یا د هغې کنزرویشن کې د هر سپیشي چې دی خپل خپل رول دی، او هر یو چې دی په دې بایوډایورسټي کې انوالو دی. بل موږ به صرف د پاکستان خبره کوو. کلاس 9 بایولوژي کې دا خبره شوې ده چې ډسټریبیوشن د سپیشیز څنګه شوی دی. نو په ارت کې مور دین 2 میلیونز سپیشیز دي، په هغې کې 6000 بوټي چې دی هغه صرف په پاکستان کې دي، او 23000 انیملز چې دی هغه په پاکستان کې دي. مطلب چې 6000 پلانټس په پاکستان کې مختلف سپیشیز دي، او 23000 انیملز مختلف سپیشیز چې دی هغه په پاکستان کې دي، او ټوټل چې څومره ډسکور شوي دي هغه 2 میلیونز دي. نو مطلب 2 میلیون سپیشیز چې دی هغه په دنیا کې یو د بل نه په سایز، شیپ او په بیهیویر باندې د یو د بل نه مختلف دي، او جدا جدا سپیشیز دي. اوس دا بایوډایورسټي امپورټنټ ده او که نه ده؟ نو امپورټنټ ډېر زیات ده د هیلدي ایکوسیستم دپاره، ځکه چې هر یو سپیشي په ایکوسیستم کې خپل یو رول ادا کوي، او دا ډېر زیات اهم ده د ایر د صفا کولو دپاره، د اوبو د صفا کولو دپاره، د خوراک د پروډکشن دپاره، او د کلایمیټ د ریګولیشن دپاره. یو څو امپورټنټس په بک کې لیکل شوي دي چې بایوډایورسټي یو فنډامنټل کمپوننټ دی د ایکوسیستم. اوس په ایکوسیستم کې، اوس په زمونږ په دې دنیا کې یو سپیشیز دی هغه یو رول ادا کوي. فار ایگزامپل پلانټس واخله. پلانټس چې دی هغه یو رول ادا کوي چې هغه موږ له اکسیجن راکوي. نو اوس که دې کې ویریشن نه وی شوی، نو دی به اکسیجن موږ له نه راکوو، فوټوسنتھسس به نه کېدو. چې فوټوسنتھسس نه کېدو نو لایف د هیومن دلته چې دی پاسبل نه و، ځکه چې هیټروټراپس چې دی هغه بغیر د ریسپایریشن د ژوند نشي تېرولی. دغه شانتي سپیشیز چې دی هم په ایکوسیستم کې مختلف قسمه رول ادا کوي. اوس که یو سپیشیز چې دی هغه لاس شوه د یو ایکوسیستم نه، نو هغه ایکوسیستم به څه کېږي؟ لیس پروډکټیو کېږي. بل واټر سایکل، نایټروجن سایکلز هم ډیپینډ دی په بایوډایورسټي باندې. انډسټریل لیول باندې هم ډېر زیات بینیفټس دي. انډسټریل میټیریل پروډکشن کې ډېر زیات هیلپ ورکوي.
او پلانټس چې دی هغه څه میټیریلز ورکوي چې په هغې کې فایبرز راځي، کلرز رایزن دی، ګمز دی، اډهیسیو ربر دی، اینډ اویلز دي. داسې قسمه میټیریلز چې دی هغه پلانټس ورکوي او دا بایوډایورسټي په وجه باندې دي. ډرګز هم دي ډېر زیات انیملز او فنګس نه چې دی اسینشل د هیلث کیر دپاره ډرګ اخیستلی کېږي. هیومنز دپاره ډېر زیات اهم دی. لایف سټاک، فارسټریز اینډ فیشز کوم کراپس چې استعمالیږي په هغې کې په وایډ رینج چې دی فوډز سورس دی د هیومن، نو دا هم یو فایده ده د بایوډایورسټي. نو که دا ویډیو ستاسو لایک شوي زموږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ. په هغې کې موږ داسې کمیونټي جوړو چې په هغې کې به د بایولوژي ریلیټډ مختلف قسمه ډسکشن کېږي او چاته څه هیلپ پکار وي نو په هغې به فردر چې دی د ښه بایولوژسټ د ښه اتھنټیک کس نه چې دی په هغه ټاپک باندې ښکلې ویډیو جوړوم. Thanks for watching. See you.